زموږ وروستني اورېدونکي عبدالله جان سلامونه رالیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې د جنازې تر شا ذکر او یا د شهادت کلمه په جهر سره لوستل څنګه دي؟ ده به هم لیدلي وي او موږ هم لیدلي چې په ځینې ځایونو کې چې کله جنازه پورته کوي په اوږه باندې بس ذکر یې شروع کړی، یا چې رواني په لارو او په کوڅو کې د جنازې پسې ذکر شروع کړی وي. شرعا د جنازې وروسته په اوچت آواز سره ذکر کول جایز دي که نه دي؟ عبدالله جانه فقهاو لیکلي دي په جنازه کې شریک خلک که چیرته غواړي چې ذکر وکړي نو په خپل زړه کې دې په پټه سره ذکر وکړي. د آواز پورته کول او نعرې لګول علماو کرامو دا مکروه بللی دي، ځکه چې داسې وخت د عبرت او د تفکر وخت دی، نو په داسې وخت کې خاموشي او چوپتیا بهتره وي. علامه عبدالحی لکنوي رحمه الله په خپل کتاب کې سیاحة الفکر فی الجهر بالذکر په دې کې په 55 صفحه کې په 2 باب کې الباب الثانی فی ذکر مواضع الجهر په دې کې لیکي چې مکروه دی اوچتول د آواز بالذکر والقراءة لحامل الجنازه ومن معهم تحریما وقیل تنزیها وینبغي ان یطیل الصمت ولو ارادوا الذکر ذکروا فی انفسهم. څوک چې جنازه پورته کوي یا هغه کسان چې جنازې پسې روان دي نو دوی لپاره ذکر او قرائت دا مکروه دی. ځینې وایي چې تحریمي دی او ځینې وایي چې تنزیهي دی. نو بهتره دا ده چې دوی خپله چوپتیا اوږده کړي او که د ذکر کولو شوقمن وي نو هغوی دې په خپل زړونو کې ذکر وکړي. او همدغه مسئله فقه اسلامی په 2 جلد کې 519 صفحه کې